د ژوند لار. څوک چې صفا کې ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق په لاره. الله الله څوک چې صفا کې ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق په لاره. الله الله خلق به ټول کړي صفتونه نو خود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، که چیرې انسان خپل هغه فطرت او طبیعت ته پرېښودل شي په کم باندې چې الله رب العزت پیدا کړی چې هغه د اسلام فطرت دی، لکه چې الله فرمایي فطرت الله التي فطر الناس علیها، د الله هغه فطرت او جوړښت لازم ونیسئ چې خلک یې ورباندې پیدا کړي دي. نو که خپل فطرت او طبیعت ته پرېښودل شي نو هیڅکله به د هغه نافرمانی او مخالفت ونه کړي. خو دا چې انسان د ازمایښت په ډګر کې قرار لري، دې ته هوس ورکړی شوی دی، د شیطان له لمسون او وسوسو سره مخ دی، دنیاوي شهوتونه ورباندې غالبه کیږي، محیطي عوامل ورباندې اغیز کوي، نو ځکه په ګناه او معصیت کې اخته کیږي چې همدا د ګناه عوامل دي چې د هغې له عمده سببونو غفلت، شهوات او غضب څخه سرچینه نیسي، او په خاصه توګه چې کله د شهوت او غضب په قوت کې بې اعتدالي راشي. کله چې یو څوک ګناه وکړي نو عادتا د حال او یا قال په ژبه ویل کیږي چې د خپل د نفس ومنل، ځکه یې ګناه وکړه، شیطان ورباندې دغسې بد وکړل، یقین یې کمزوری و ځکه یې دا حرام کار وکړه، د بې علمي په وجه ورڅخه داسې وشو، د بد چاپیریال او یا بد ملګري په سبب په دې ګناه کې اخته شو. نو د ګناه په مخنیوي کې لومړی د هغې عوامل او بیا یې د مخنیوي او وقایې لارې چارې پیژندل ضروري دي چې انشاء الله د دې موضوعاتو په څېړنه کې به موږ پوره کوشش کوو. لومړی د نفس او شیطان سره جهاد، دویم علم او عمل، دریم مضبوط او محکم یقین، څلورم ښه چاپیریال، پنځم د نیکانو صحبت. علامه ابن منظور رحمه الله په لسان عرب کې لیکلی دي جهاد دښمنانو په مقابل کې جنگ کول دي. همدارنګه د جهاد لفظ په مشقت او کوشش کې مبالغه افاده کوي، یعنی زیات زیار ویستل او لګول د هر هغه څه چې د انسان په وس او توان کې وي په مقابل د دښمن کې له وینا او فعل څخه. او امام راغب اصفهانی رحمه الله په خپل کتاب کې المفردات فی غریب القرآن په هغه کې جهاد داسې تعریف کړی: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو.
د دشمن په دفع کولو کې د خپل ټول توان لګولو ته جهاد او مجاهده ویل کیږي. همدارنګه امام راغب اصفهاني لیکي چې جهاد په 3 قسمه دی. د ښکاره دښمن یعنی د کافر په مقابل کې جهاد، د شیطان سره جهاد او د نفس سره جهاد، چې دا 3 واړه اقسام د الله رب العزت له دې ویناو څخه استنباط کیږي. لکه چې الله رب العزت په سورة حج کې په 88 آیت کې فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاده، او د الله رب العزت په لاره کې په حق سره جهاد وکړئ. همدارنګه په سورة توبه کې 41 آیت کې فرمایي وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله، د الله په لار کې په مالونو او ځانونو سره جهاد وکړئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة انفال کې 82 آیت کې فرمایي ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړی، هجرت کړی او د الله په لاره کې په مالونو او ځانونو سره جهاد کړی دی. ځینې مفسرین د دې آیت لاندې چې وجاهدوا فی الله حق جهاده، د دې آیت په تفسیر کې لیکي چې د مجاهده په لفظ کې هر قسم کوششونه، که د ژبې وي، که د قلم وي، مالی وي، که بدني وي، شامل دي. او هم د جهاد تمام اقسام، جهاد النفس، جهاد مع الشیطان، جهاد مع الکفار، جهاد مع البغات، جهاد مع المبتلین، دا ټول د دې لاندې داخل دي. او امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې زاد المعاد کې د جهاد عمده اقسام 4 ذکر کړي دي، چې هغه د نفس سره جهاد، د شیطان سره جهاد، د کافرانو سره جهاد او د منافقانو سره جهاد دی. بیا د دې هر یو مرتبه بیان کړي چې موږ به انشاء الله په دې ځای کې تاسو سره لومړی د نفس سره جهاد. له نفس سره جهاد د کافرانو سره په جهاد کولو باندې مقدم او د هغې اصل دی، چې په دې اساس چې دغه وروستنی جهاد د لومبني جهاد فرع ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې رانقل کړی، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اصلي مجاهد هغه څوک دی چې د الله په طاعت کې د خپل ځان سره جهاد وکړي، او اصلي مهاجر هغه دی چې د الله لخوا منع شوي کارونه پرېږدي. باید چې بنده لومړی خپل ځان د الله تعالی د احکامو تابع کړي او د خپل هوس د پیروي له بند څخه اخلاص کړي. دا ځکه چې کله بنده د الله په طاعت کې د خپل ځان سره کوشش او جهاد ونه کړي، د خپل پالونکي او د خپل پروردګار اوامر عملی نه کړي او په شریعت کې له منع شوو شیانو او کارونو څخه ځان ونه ساتي، نو بیا د خارجي دشمن یعنی د کافر سره جهاد نشي کولی او نه د دغسې جهاد لپاره ځان فارغولی شي. د خارجي دشمن د مقابلې لپاره لومړی دا ضروري ده چې بنده خپل نږدې دښمن یعنی ځان او خپل نفس په خپل واک کې راوړي او ورباندې غالبه شي. او په دې باندې باید هم پوه شو چې د نفس سره جهاد 4 مرتبې لري. اول د حق دین او هدایت په زده کړې باندې د نفس سره جهاد. معنا دا چې بنده هغه دین او هدایت زده کړي چې بې له هغې انسان کامیابی ته نشي رسېدلی او نه یې په دنیا او آخرت کې نیکبختي او خوشحالي راتللی شي. او که چیرې له بنده څخه دغسې علم او زده کړه پاتې شي، نو بیا به په 2 جهانونو کې ناکام وي. نو د نفس سره د جهاد لومړنۍ مرتبه دا ده چې د حق دین او هدایت په زده کړې باندې د نفس سره جهاد وکړي. دویمه مرتبه د نفس سره په عمل کولو جهاد، تر څو د دین او سمې لارې له زده کړې وروسته پر هغې باندې عمل وکړي،
ځکه چې یوازې علم چې عمل ورسره نه وي انسان ته ګټه او فایده نه رسوي. دریمه مرتبه د هدایت لارې ته په دعوت ورکولو باندې د نفس سره جهاد. باید چې علم او عمل لرونکی د دین او هدایت رڼا ته هغه څوک راوبلي چې نه پوهیږي، او که داسې ونه کړي نو بیا به له هغو خلکو څخه وګرځي چې د الله رب العزت را نازل شوي احکام او د دین ښکاره دلایل پټوي او په دې کړنلارې سره به د الله د عذاب مستحق وګرځي. څلورمه مرتبه د نفس سره د دعوت الی الله په سختیو جهاد کول. د دعوت په لاره کې چې ورته د خلکو له پلوه کم تکلیفونه رسیږي باید پر هغې باندې صبر وکړي او د الله رب العزت په خاطر یې برداشت کړي. کله چې یو بنده د نفس د جهاد دغه 4 مرتبې پوره کړي نو له هغو خلکو به وګرځي چې ربانین دي، یعنی هغه خلک چې حق زده کړي عمل ورباندې وکړي او نورو ته یې وښایي. امام ابن قیم رحمه الله په دې اړه لیکي سلف ټول په دې متفق دي چې یو عالم تر هغه پورې د رباني نوم مستحق کیدلی نشي تر څو چې حق ونه پیژني، بیا ورباندې عمل ونه کړي او بیا یې نورو ته ښوونه ونه کړي. نو څوک چې علم حاصل کړي بیا ورباندې عمل وکړي او بیا هغه نورو ته وښایي په آسمانونو کې لوی شخص بلل کیږي. نو یا الله لومړی موږ عالمان وګرځوه، بیا موږ ته په خپل علم باندې د عمل کولو توفیق را په برخه کړه او د دې نه وروسته موږ ته دا توفیق را کړه هغه څه چې تا موږ ته راښودلي دي هغه ستا بندګانو ته ور وښیو تر څو په ربانینو کې موږ شمار کړي. نو د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. څوک چې صفا کړي ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق په لاره. الله الله که په وعدو کې وي رښتینی نو خود به وي روان د حق په لاره. الله الله رزق او روزي به حلال څوک چې صفا کړي ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق په لاره. الله الله څوک چې صفا کړي ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق په لاره. الله الله خلق به ټول کړي صفتونه نو خود به. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې د جهاد عمده 4 اقسام ذکر کړي. لومړی د نفس سره جهاد چې تاسو واورید، دویم د شیطان سره جهاد. الله رب العزت انسان د 2 دښمنانو یعنی نفس او کافر ترمنځ په یو بل دښمن باندې هم آزمایلی دی چې هغه شیطان دی او هغه 2 جهادونه پرته له دې جهاد څخه ممکن نه دي. بیا دغه جهاد د هغې 2 جهادونو لپاره اصل دی. شیطان همیش بنده له هغو 2 جهادونو یعنی د نفس سره جهاد او کافرانو سره جهاد له دې 2 جهادونو څخه خوی کوي او منع کوي. په هغې 2 کې ورته وسوسې اچوي او د تکلیف سره د مخ کېدلو له خوندونو مزو او چرچو څخه د پاتې کېدو ویره ورکوي. همداراز له جهاد الکفار څخه یې کینوي او بزدله کوي. د جهاد 3م قسم د کافرانو سره جهاد دی.
لکه مخکې چې یادونه وشوه د کافرانو سره جهاد د نفس د جهاد فرع ده او دغه جهاد ځینې وخت وي او ځینې وخت نه وي. معنا دا چې بنده ته د نفس د جهاد په څیر حکم نه دی متوجه، ځکه د نفس سره جهاد همیش لپاره وي چې د مرګ په راتلولو باندې پای ته رسیږي او د کافرانو سره په جهاد کې مسلمان کله کله مشغولیږي. د جهاد څلورم عمده قسم هغه د منافقانو سره جهاد دی. د کافرانو سره د جهاد په پرتله د منافقینو پر ضد جهاد یو څه سخت دی، ستونزمن دی، چې د امت د خاصو او د پیغمبرانو علیهم السلام د اصلي وارثانو یعنی حق پرستو علماو وظیفه ده. دغه ډول جهاد کوونکي په نړۍ کې یو څو افراد وي. په دغسې جهاد کې ګډون کوونکي او مرسته کوونکي خلک که څه هم لږ وي، خو دوی د الله رب العزت په نزد باندې ډیر قدر او ارزښت لري او هم دوی ډیر ستر خلک او اوچت خلک دي. د کافرانو او منافقانو سره په جهاد باندې د امت ټول افراد مکلف نه دي، بلکې په هغه اندازه خلک پکې کافي دي چې مقصد ورباندې حاصلیږي. همداراز د کافرانو او منافقینو سره په جهاد کې له دې څلورو وسیلو او مرتبو څخه کار اخیستل کیږي. اول په زړه سره، دویم په ژبې سره، دریم په مال سره، څلورم په ځان سره. د کافرانو سره په جهاد کې لاس ته زیات تخصیص ورکړی شوی دی او د منافقینو سره په جهاد کې ژبې ته. همداراز د ظالمانو، بدعتیانو او بدکارانو پر ضد جهاد چې په دې جهاد کې درې مرتبې دي. لومړی په لاس باندې که توان ولري، که په لاس توان نه لري نو په ژبه باندې، او که په ژبه باندې توان نه لري نو په زړه باندې، چې په دې توګه د دې ټولو اقسامو د جهاد 14 مرتبې دي. د دې لپاره چې د دې موضوع له طبیعت څخه ونه وځو او زیاته اوږده نشي، د جهاد په تعریف او د جهاد اقسامو په برخه کې موږ په همدومره څرګندونو باندې اکتفا کوو. او د نفس او شیطان سره جهاد چې د نورو جهادونو لپاره اصل دی او د ګناه له مخنیوي سره تړاو ډیر نږدې دی، په لاندې ټکو کې یو څه نوره زیاته څرګندونه وړاندې کوو. د نفس سره جهاد د انسان نفس د خیر او شر سره چلند کولو، د حق او یا باطل د منلو ځای او هغه لوښی دی چې هر څه پکې ځایږي. هغه کله یو اړخه د هدایت او سمون اخیستلو قابلیت لري، نو له بله اړخه د دلالت او لارروکي لار هم نیسي. همداراز که د پاکوالي طرف ته هڅه کوي نو د چټلي په لور هم روانیږي، لکه چې الله رب العزت په سورة شمس کې د 9 آیت نه تر 10 آیته پورې فرمایي: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. او قسم دی په نفس او پر هغه ذات باندې چې هغه یې برابر کړی دی، یعنی د هغه اندامونه یې برابر کړي او بیا یې هغه ته د نیکي او بدي ښوونه کړې. بېشکه هغه څوک کامیاب شو چې خپل ځان یې پاک کړو، یعنی له ګناهونو څخه ځان وساتو، او تاواني شو هغه څوک چې خپل ځان یې په ګناهونو کې پټ کړ. امام ابن رجب رحمه الله په خپل کتاب کې جامع العلوم والحکم کې د دې آیت په تفسیر کې لیکي: په اطاعت باندې نفس پاکیږي، نمو کوي، اوچتیږي او ګناهونه نفس له خاورو سره برابروي، ښکته کوي یې تر څو داسې وګرځي چې گویا په خاورو کې ښخ شوی دی. کله چې انسان د خپل هوس او خواهش پسې روان شي نو په دغه صورت کې نفس په بدیو باندې امر کوونکی وګرځي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: ان النفس لاماره بالسوء. بېشکه چې بد نفس په بدی باندې امر کوي او د انسان نفس هله په بدی باندې امر کوونکی ګرځي کله چې د شر ماده پکې غالبه شي، چې بیا انسان ته د ده سخت دښمن جوړ شي، لکه څرنګه چې ویل شوي دي: ستا سختترین دشمن هغه ځای دی
چې په دواړو خواو کې دې واقع دی. او حسن بصري رحمه الله فرمایي له سرکشه څاروي څخه هم زیات ستا ځان مهار کولو ته اړتیا لري. او سفیان ثوري رحمه الله فرمایي ما علجت شیئا اشد علی من نفسی مرة لی و مرة علی. د خپل ځان د درملنې په څیر بل د هیڅ شي درملنه راباندې دومره سخته نه ده تمامه شوې. کله دی راباندې برلاسی وي او کله زه ورباندې برلاسی یم. که انساني تاریخ ته یو نظر واچو نو او به ګورو چې د هغوی له پیدایښت څخه تر قیامته پورې چې کومه فتنه او ستونزې راغلي دي او راځي سبب او علت یا خو په تنهایی سره دغه نفس وي او یا د ده په مشارکت او تعاون سره ګناه کول وي. تاسو نه ګورئ لومړنۍ ګناه چې ابلیس وکړه د الله تعالی له ازلي لیک څخه وروسته سبب یې د هغه د نفس تکبر او حسد و. همداراز د آدم او بیبي حوا خطایی هم د هغوی د نفوس او د شهوت په وجې سره وه او حابیل لره د قابیل وژل هم د نفس د ډیر حرص او سخت بخل په وجه وه. نو د دې لپاره چې د ځان له شر څخه وساتل شو او هغه په خپل واک کې کړو باید چې د هغې د مجاهدې او معالجې لار ونیسو. په دې اړه امام غزالی رحمه الله وایي لکه څرنګه چې په بدی باندې امر کوونکی نفس ډیر خطرناک دښمن دی. انسان ته مصیبت رسیدل تر ټولو سخت دی او ناروغي تر ټولو ناروغیو زیاته ده نو همداراز علاج هم سخت دی. دا ځکه چې نفس داخلي دښمن دی او کله چې غل د کور له داخل څخه وي د هغې دفع کول ستونزمن او ضرر لوی وي. او بل دا چې خپل ځان دوست او محبوب دښمن دی چې انسان یې له عیب لیدلو څخه ړوند وي او په آسانی سره عیب نشي لیدلی. د نفس د ناروغیو درملنه او علاج د هغې سره په کوشش او مجاهدې کیږي. ځکه محمد رسول الله فرمایي افضل الجهاد ان یجاهد الرجل نفسه و هواه. بهترین جهاد دا دی چې بنده د خپل ځان او هوس په مقابل کې کوشش او زیار وباسي. د دغه جهاد بنسټ د ځان د خواهش او هوس پر مخالفت باندې ایښودل شوی دی. لکه څرنګه چې امام قشیري رحمه الله فرمایي د نفس سره د کوشش کولو بنسټ له خوښو شیانو څخه یې منع کول او د خپل هوس خلاف یې زغلول دي. نو نفس دوه مهم صفتونه لري. دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. روان د حق فلاره الله الله ورځ په محشر به وي پیشوا د غم خواره نو خود به وي روان د حق فلاره الله الله څوک چې صفا کړي ستا په نوم د زړه هنداره نو خود به وي روان د حق فلاره الله الله څوک چې صفا کړي ستا په نوم د زړه هنداره